السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم. ثوابي کینګ مهرباني مې د خلاص کړه. څنګه چل دی ښه سر کې مزه کې قاری صاحب زه دا سوال لرم که نه خاص کر ستاسو دا خلک چې کوم دی نو لکه چې لور خور چې ودي کې پای باندې پیسې اخلي نو دا اسلام کې شته یا قرآن کې شته که نشته دا سوال زه لرم. مهر د لور او خور چې څومره اخلي دا په اسلام کې سته، خو دا حق د لور او د خور دی. ښه صحیح ده. پوه شوې خو په سور کې مزه کې پوه شوې که نه. الله دې مل عثمان مومن قاري صاحب په لکۍ دې خپه ورکېښوده. سلام جوړ پخیر. السلام علیکم. وعلیکم قاری صاحب السلام. څنګه چل دی؟ مهرباني وکړئ. قاری صاحب یو تپوس ته وکړه. تپوس دا دی چې دا د خر خرڅولو اخیستل حلال دی خوړل یې حرام دی یا د نشي شیزونو خرڅول څنګه حرام دي؟ کار دی چې دا خو حلال دی. الله اکبر. ښه یعنی مطلب دې دا ده چې شراب هم خرڅوي او خر هم خرڅوي، نو په دې کې باید داسې وایي که نه؟ نو تا تر اوسه څوک داسې لیدلی ده چې خر یې اخیستلی وي او نشه سوی چې بیا یې مور و خور نه یې پېژندلي؟ دا خو د خوراک شی نه ده چې په اخیستلو کې خو نو خو جواب راکړه. کله چې یو څوک خر واخلي په دې اخیستلو کې یو څوک نشه کېږي کاروبار یادوم کاروبار نو خدای دې غر کړه. خو دې ما جواب خو راکړه، بیا کاروبار ته در سره راځم. جواب راکړه بیا درته راځم. وایه خر چې واخلې یا دې په چا خرڅ کړل په دې خرڅلاو کې هغه کې نشه راځي؟ نه. دا شراب چې تا خرڅ کړل او چا ته دې ورکړل هغه کې خو نشه راځي که نه؟ حرام هم دوانو شی نه دي که نه. په دې خبره ځان پوهوه، ځان دې لیونی اچولی ډیزه نه. دا اوس خپله نشه ده دستي او دغه ځان ته حلالوي. نه څه شرابي زه څه درته وایم ته څه وایي؟ زه وایم چې په داسې لاره دې پوهه کړم چې سړي چې هغه ځای ته ور ورسېږي دلته راځي دواړه حرام دي. خدای دې غر کړه. چا آخر کور ته راوستلی چې هغه نشه سوي دي چې ته دا اوس کیدای شي څوک نه پېژنې. بلکل. اوس ګوري یو هغه ګناهونه دي اوس دا خر چې ده دا خپله بذات حرام ده والشراب چې دي بالذات هم حرام دي لغیرهم حرام دي. اوس ګوره دا خر چې ته خرڅوې خرڅ واخلې خرڅ کې غالبا په دې پاکستان کې اوس لکه ډېر قیمته سوي دي، ډېر لکه قیمته سوي ده چینایان یې خوري لکه چې غالبا نو یو وارې قیمت ډېر لوړ سول دا د سیند او د پنجاب خواته دې منطقه کې د خرو قیمت ډېر لوړ سول. اوس ګوره دا خر اوس په څه شي باندې اخلي؟ د خپل کار د خدمت دپاره دې واخیستل مزدوري ورباندې کوي کار ورباندې کوي نو دا په دغه خاطر باندې حرام نه دي چې ته د کار دپاره واخلې خرڅ کړې، لیکن هغه دا د داسې کوم ذات د خره دا حرام د غوښې خوړل حرام دي. هغه هم د خدمت په خاطر چې خدمت پکې ورباندې کېږي. اوس خو زموږ اوس به داسې څوک نه وي چې د خرو کاروبار کوي. اوس ته شراب خورې شراب اخلې شراب اخلي شراب خوري شراب خرڅوي. الله جل وعلا قرآن کې درته وایي ولا تعاونوا على الاثم. دا هغه ګناه ده چې د بل چا کومک بله پکې نه کوي، مرسته به پکې نه کوي. بلکل. پوه شولې په دې خبره؟
په دې چې جوړ دې کړل الله رسول الله لعنت در باندې ویلې ده خرج دې کړل رسول الله لعنت در باندې ویلې ده نو هغه باندې خو دغه د خره خو نفع درته رسیږي خو کار ور باندې کوي کنه خپل خدمت ور باندې کوي نو دا اوس ته شراب خرڅوي جوړ دې کړل په ګناه په کار کې دې مرسته وکړه کومک دې وکړل چې هغه بیا پسې خوري نو د الله بنده خو دې ټولو ګناهونو کې ورګډ او شریک ها دوستان لایف در سره پورته کوي هلې زمریان اخلاص وکړي دا سکرین در سره وټکوي لایف شیر زرو ته ورسوي افغان مهرباني تاسې ما اخلاص کړي افغان السلام علیکم فارس وعلیکم السلام ورحمت الله یو سوال درلود وکړه سوال مې دا ده چې یو کس په مانځه کې په دوهم رکعت کې یعنی اوله قاعده کې دی په نافهمۍ باندې غلط سي یعنی دغه اوله قاعده ورنه اوږده سي درود شریف را شروع کړي چې کله تحیات و اخلاص کړي بیا دوی درود شریف شروع کړي په نافهمۍ سره د ده څه حکم د قاري صاحب محترم دا که راته ووایي ملګرو تاسې اخلاص وکړئ ګوره سکرین بیا ولاړ ده تاسې د خپرونې وخت ده تاسې اخلاص وکړئ دا مونځ یې فاسد کېږي که نه کېږي په دغه خبره باندې دا لایف نه دا راپورټ ختم شي الله اکبر الله اکبر دوستانو لایف ته سره پورته کیالي ماشاءالله ویده مه کینئ بار دا ملګرو ته غږ کوو چې تاسې دغه لایف ټکوئ دا سکرین در سره ټکوئ لایف شیر کوئ دوه درې ملګري چې اخلاص سره وکړي انشاءالله لایف کې دا ستونزه نه راځي ګوره ستاسې د پوښتنو د سوالونو جوابونو وخت ده تاسې ښه په اخلاص سره دغه لایف در سره ما واسطه در سره افغان سي ما واسطه تا واسطه کړی صاحب موږ اواز درځي عبدالرشید غږ وکړه قاري صاحب محترم موږ غږ اورئ اوس اواز ته اوس راغلل اواز اوس راغلل دغه کس پوښتنه ما ونه اورېدله دا د کس پوښتنه ما ونه اورېده هغه په اوله قاعده کې وایي هغه که خپله به دی درته وایي افغان بیا قاري صاحب ما دا سوال اوسې ما سوال داسې و قاري صاحب چې دغه یو کس په اوله قاعده کې په مانځه کې دی په نافهمۍ سره چې کله تحیات و خلاصه کړي اللهم صل شروع کړي مطلب درود شریف شروع کړي په دې کې د فقه له لحاظه څه حکم ده چې آیا دا مونځ فاسد کېږي که نه کېږي یا سجده سهو ورباندې لازمیږي که نه لازمیږي ورباندې په دغه خبره باندې دا سوال مې و که څوک په څلور رکعتیز لمانځه باندې ناست وي څلور رکعته لمونځ کوي او بیا په دغه څلور رکعتیز لمانځه کې اوله قاعده کې عبده ورسوله ووایي او د ده پام نه وي اللهم صل علی محمد دومره قدر چې ووایي نو دی به سجده سهوه کوي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دومره الفاظ قدر چې ووایي نو په ده باندې سجده سهوه لازمه ده بیا به په اخیر د لمانځه کې بیرته دې پورته سي وریاد شول پورته دې سي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد چې وویل وریاد شو چې و څلور درېیم رکعته باید پورته دي سي درې رکعات او څلور رکعات چې وکړل نو په اخیری قاعده کې دي سجده سهو وکړي او کې فقط دومره وي اللهم صل وریاد شول په دې باندې بیا سجده سهو نسته په دې باندې بیا سجده سهو نسته دا جمله پر کړل اللهم صل علی محمد نو وعلى آل محمد ورياد سول نو بیا به په اخیر د لمانځه کې سجده سهو کوي ښه سجده سهو دا ور باندې الله مملسه پښتنه به جواب شي ښه یوزر صاحب مایک مخلاص یوزر السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب یو تپوس مې کولو قاری صاحب چې زمونږ خویندې دي هغې ته لکه زما ځمکه ده مثال دغه ما ځمکې کې دې حق شته دي که نشته دي دا ځمکه تا له کومه کړې ده
ته ما ته پاتې شوې ده د نیکه نه پاتې شوې ده. ښه له نیکه نه درته پاتې شوې ده. پلار دې چیرته ده؟ پلار مې ژوندی دی. پلار دې ژوندی ده. پلار دې باندې دې فرض ده چې دا د لورانو حق ورکړي دي، تا د خویندو حق ورکړي. څو ورونه دي؟ 15 وروڼه دي هري صاحب. څو خویندې دي؟ یوه خور ده. یوه خور. نو دغه د پلار میراث مو څومره ده؟ د جایداد چې مو څومره ده؟ نو داسې د ټولو ورونو جی 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 مهرباني یوزر صاحب وایه. ښه کري صاحب خبره داسې ده چې زمونږ د پلار تریندې مې چې دي هغه زمونږ سره یو مې نیکه دی او 4 د هغه خویندې دي. اوس زمونږ د ترونو مثال د هغې سره مقدمه اچولې ده. تاسو به مقدمه پیژنئ خو د نوره مولانا صاحب به یې پیژنئ چې که نه. اوس دې سره زه په دې سره د ترونو سره زه مخالف یم په دې خبره باندې چې د هغې حق چې دی په دا ځمکه کې کېږي هغې ته چې څونه ځمکه یې کېږي په خپله شرعي هغه حکم چې څونه دی په هغې مطابق باندې هغې ته لکه حق ورکړئ. تاسو هغه په عدالت کې زمونږ ترونه دي هغې مقدمه اچولې ده چې نه دا حق زمونږ سره ترایندو نه کېږي. زه وایم چې د هغې حق کري صاحب زمونږ سره دا کېږي که نه کېږي د دې تپوس کوم. یعنې د تاسې د پلار ده هغه دا حق نه ده جدا کړی، بیا د هغې خویندې دي د هغو ته یې حق نه ده ورکړی. خو دا د تاسو د پلار د نیکه میراث د تاسې پلرونو تقسیم کړی ده او هغه د تاسې د نیکه خویندو ته حق پکې نه ده ورکړی. نه داسې ده کري صاحب، بلکل همداسې ده. بلکل د تاسې د پلار د تاسې د پلرونو غاړې مور باندې بندي دي او د تاسې د نیکه غاړې مور باندې بندي دي. نو اول اثر به د تاسې د پلار ورونه به ټول دا حساب را وکړي، یو وارې به هغه خویندو ته خپل حق جنې ورکړي. هغه د تاسې د پلرونو د خویندې چې دي نو کله چې د هغوی حق ادا کړل بیا له دې نه وروسته چې د تاسې د پلار کوم میراث پاتې سول د هغوی حق جنې ورکړل دا ډېر حق کېږي هم نه. او بیا که اوس یې غاړې جنې خلاصوئ ښه دا ډېر بد کار د شرم د په ورځ قیامت چې په چا پسې لور خور روانه وي او بیا د الله جل وعلا مخکې راکشئ. نو بیا د تاسو چې کوم د پلار میراث پاتې سول هغه د پلار په میراث کې چې د تاسې د پلار څومره اولاده ده د هغو حق ده پکې. ښه صحیح ده. ټیک ده کري صاحب، ستا د سکرین ریکارډینګ ما وښوده انشاءالله دا به زه په د ټولو ته زه وایم چې دا کري صاحب بیان ده او دا تاسو خپله واورئ ځکه چې هغه ده که نه. مننه. ټیک شو مهرباني. الله که هغه مړې سوي وي بلکل حق کېږي، که هغه مړې سوي وي د هغوی اولادونو ته به هغه حق ورکوي.